سناءالله به جرزولي د تشریف راوړی د دې شکریه دې تعلیم تعلیم ورکوي کله هم د سواد کې مطالعه او زه په لاهور کې د محفل په اختتام کې په اخر کې د سباوت باندې خاص مشکل مندور د دې ډېر زیات شکریه مینوالو دا وخت مونږ یو سواد هوټل کې ناست یو چې څنګه زموږ سره عبدالله ځوانان ملګري ناست دي او څنګه زموږ سره خپل ورور او ستاسو سره تعارف وکړو د خپلو ملګرو نو مونږ دلته لومړی پروګرام د دوی سره ملاقات وشو نو زه د دوی ډېره شکریه ادا کوم چې دوی موږ له وخت راکړو نو زه ثناءالله بهي ته دا غزل ډالۍ کوم چې که پردی وي او که خپل خیال یې ساته که پردی وي او که خپل خیال یې ساته حق چرې مخ د بل خیال یې ساته او پردي حق ته د پردي په نظر ګوره پردي حق ته د پردي په نظر ګوره ورته مه جوړوه چل خیال یې ساته مننه جي او د هر چا عزت په شان د نازک ګل دی د هر چا عزت په شان د نازک ګل دی څنګه چې ځان دی داسې بل خیال یې ساته مننه جي او پیغلې ته پکې مثل دی چې رب درکړی حسن خیال د خپل عزت کړه رب درکړی حسن خیال د خپل عزت کړه ځلوه مخ وربل خیال یې ساته مننه جي مننه د رومان یو څو شعرونه ډالۍ کومه چې پرخه مې سهار وختي لیده د ګل په پاڼو پرخه مې سهار وختي لیده د ګل په پاڼو په شان د ملغلرو ځلېده د ګل په پاڼو مننه جي او چې پرخه بوی نه وم که د یار د مخ ښکلا وه چې پرخه بوی نه وم که د یار د مخ ښکلا وه د حده ډېره ښکلې ښکارېده د ګل په پاڼو او خوشبو د یار د زلفو وه خو حق حیران په دې و خوشبو د یار د زلفو وه جي خوشبو د یار د زلفو وه خو حق حیران په دې و خوشبو هغه د زلفو خورېده د ګل په پاڼو مننه جي مننه ډېر خوندور ډېر خوندور مننه او سر یو خوا کله بل خوا دا به وي لکه چې خاندي سر یو خوا کله بل خوا دا به وي لکه چې خاندي هوا د سهار نرمه لګېده د ګل په پاڼو کمال کمال مننه مننه او دا اخري شعر دی چې دا صفت د ګلو که د یار شاجي کوی نه شو واه دا صفت د ګلو جي چې دا صفت د ګلو که د یار شاجي کوی نه شو ښایست د ښکلا ورو زیاتېدو د ګل په پاڼو ډېره مننه ډېره مننه ماشاءالله ډېر ښکلې خوندور کلامونه دي ورته اوس درخواست کوو چې ځینې ځوانان ناست دي ثناءالله باید بالکل د ځوانۍ په دې منځ کلي باندې پروت دی معاذ بندۍ کې د ځوانۍ په اولنو ډېرونو کې روان دی په ترنم سره که یو غزل دې موږ ته پېښ کړي نو لکه زموږ د مازدیګري په دې ټولو ټولو کې دا ښکلا او دا ښکلی موسم دا موږ ته به دوچن نه پېښ کړي سباوون صاحب موږ ته به چې په ترنم کې به غزل وي ډېره مننه جي ډېره مننه شکریه دا غزل تاسو ته په ترنم کې ډالۍ شوی کېږي رانواله سحرونه په نفرت کې همدغه شان د ژوند ټول ماښامونه په نفرت کې کېږي رانواله سحرونه په نفرت کې همدغه شان د ژوند ټول ماښامونه په نفرت کې یو ځای کې چاته یو ځای اوسېدلو سوچ ونه کړو یو ځای کې چاته یو ځای اوسېدلو سوچ ونه کړو یو ځای کې چاته یو ځای اوسېدلو سوچ ونه کړو بس زمون برباد شول ټول سوچونه په نفرت کې همدغه شان د ژوند ټول ماښامونه په نفرت کې تېرېږي رانواله سهارونه په نفرت کې همدغه شان د ژوند ټول ماښامونه په نفرت کې
حسد کی نوی او لالچ وګر چاپیرا چې حسد وي کینه وي او لالچ وي ډېر چاپېره چې حسد وي کی نوی او لالچ وګر چاپیرا د ژوند نه به لازم ځي راحتونه په نفرت کې همدغه شان د ژوند ټول ماښامونه په نفرت کې تېرېږي رانه واړه سهارونه په نفرت کې همدغه شان د ژوند ټول ماښامونه په نفرت کې واه کمال کمال دا څو شعرونه نور تاسو ته ډالۍ کړئ دشته بیدیا کی د مودو ناستړی ستړی مزل کوم روان یم لا پورا نه دی نیمګړی مزل دشته بیدیا کی د مودو ناستړی ستړی مزل کوم روان یم لا پورا نه دی نیمګړی مزل منزل مې لرې دی خو زما فیصله کړې ده واه یو وایه یو وایه منزل مې لرې دی خو زما فیصله کړې ده لږ راته پاتې دی خو ډېر مې ترېنه کړی مزل واه کوم روان یم لا پورا نه دی نیمګړی مزل دشته بیدیا کې د مودو ناستړی ستړی مزل کوم روان یم لا پورا نه دی نیمګړی مزل زه هر مشکل لره د ژوند ځان رسوم هر ځای ته زه هر مشکل لره د ژوند ځان رسوم هر ځای ته خچوستا بد عادت یم ناکومه مړی مزل خچوستا بد عادت یم نکومه مړی مزل کوم روان یم لا پورا نه دی نیمګړی مزل دشته بیدیا کې د مودو نه ستړی ستړی مزل کوم روان یم لا پورا نه دی نیمګړی مزل ډېر خوندور خوندور سباوون صاحب ډېره مننه قاصدت څنګه د نیمې لارې راغلې واپس مهازا قاصدت څنګه د نیمې لارې راغلې واپس ما درښودلې ټکانه وه ما درکړې مزل کوم روان یم لا پورا نه دی نیمګړی مزل دشته بیدیا کې د مودو ستړی ستړی مزل کوم روان یم لا پورا نه دی نیمګړی مزل دشته بیدیا کې د مودو ستړی ستړی مزل کوم روان یم لا پورا نه دی نیمګړی مزل اخري شعر چې ځان رسوم خپل منزل ته یو پیغام لیکما ځان رسوم خپل منزل ته یو پیغام لیکما ځان رسوم خپل منزل ته یو پیغام لیکما پیغام مشر دي په ډېرو سختو مې د ژوند دلته راوړی مزل په ډېرو سختو مې د ژوند دلته راوړی مزل کوم روان یم لا بوډا نه دی نیمګړی مزل کوم روان یم لا بوډا نه دی نیمګړی مزل
مزل دشت بیدیا کی دمودو نستړی ستړی مزل ځان رسو مخفل منزل تا یو پیغام لیکما ځان رسوم خپل منزل ته یو پیغام لیکما ځان رسوم خپل منزل تا یو پیغام لیکما په ډېرو سختو مې د ژوند دلته راوړی مزل په ډېرو سختو مې د ژوند دلته راوړی مزل کوم روان یم لا بوډا نه دی نیمګړی مزل کوم روان یم لا پورا نه دی نیمګړی مزل دشت بیدیا کې د موټو نه ستړی ستړی مزل کوم روان یم لا بوډا نه دی نیمګړی مزل کوم روان یم لا پورا نه دی نیمګړی مزل دشت بیدیا کې د موټو نه ستړی ستړی مزل کوم روان یم لا پورا نه دی نیمګړی مزل شاهجي ګل سباول سه مونږ ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې مونږ مېلمانه راغلي زه په خپله لاهور کې اوسېږم دا زموږ سناولا بیا چارسدي نه راغلی دی معاذ بھائی هم د لاهور د ما سره راغلی دی معوذ بھائی هم د دې ښه موضوع زموږ کوربه دی مجاهد کوربه دی او دوی دلته کې راغلل زموږ درناوی دوی کو زموږ په خاطر باندې موږ ته کېناستل د دوی ادبي ذوق چې کوم موږ ولیدو نو موږ خو ډېر زیات خوشحاله شو چې داسې ځوانانو مخې ته کښېني او خپل د زړه خبرې دوی سره شریکوي دوی چې کوم عمر تېر کړی دی هغه عمر مونږ تېرو او دوی زمونږ دوی خپل په دې عمر کې مونږ د ځان سره شریک کړو گویا مونږ چې د دوی د عمر چې کوم دی که نه هغه تجربې مشاهدې مونږ واورېدلو او د موږ سره شریک کړل مونږ یو ځل بیا د دوی زیاته شکریا ادا کړو ډېر خوندور ماحول او چېرته کې هم تاسو یې خوشحاله اوسئ زموږ دا یوټیوب چینل تاسو چې کوم مخامخ دی دا سبسکرایب کړئ په دې باندې تاسو لایکس وکړئ کمنټس کړئ وکړئ د شاهجي سباوند د پرمختګ دپاره تاسو دعاګانې هم وکړئ چېرته کې هم یې نو خوشحاله اوسئ آباد اوسئ السلام علیکم